حضرت نوح علیہ السلام 950 کالا خپل قوم ته نصیحت وکړو. 950 کالا ډیر زیات عمر دی، لږ وخت نه دی. په دې 950 کالو کې قوم سره هر قسم نصیحت او هر قسم کوشش او معجزه خو قوم نه منو. قوم دا خیالو چې ګنې مونږ په حق یو، مونږ ته خو ډوډۍ ملاویږي. قوم دا خیالو چې مونږ په حق یو، مونږ ته خو د دنیا عیش و عشرت میلاو دی. او که دا نوح علیه السلام په حق یو نو په مونږ عذاب ولې نه راځي؟ او دا دمکې به هم دله ورکولې چې که ته په حق یې چې د الله عذاب به راشي نو ځکه نه هغه عذاب دې راولېږه که نه. زمارونو چې کله د الله عذاب راغی نو بیا بل شان عذاب. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. الله وی کم خلق چې ظالمانی او زیرو نسم نو دغسې زمانی ولی ان اخذه دا الله نیو ان اخذه کانا څنګه دی علیما شدیدا. دا الله نیول دا ډېر سخت دردمن شی دی. بیا خلق دردمن کوي. نو د نوح علیه السلام په قوم چې بیا کله عذاب د الله راغی، الله ورته د مخکې نه حکم وکړو واصنع الفلک باعیننا، کشتی جوړه کړه. هغه په کشتی څه پوهېده؟ کشتی خو به هغه سړی جوړی چې کوم سړي ترکاڼي ورځي، د کشتی د جوړولو چل ورځي. ماله خو جي الله د کشتی د جوړولو چل نه راځي. باعیننا وی مونږ د چل ښایو که نه، مونږ مشاهده کو، مونږ ورته ګورو. زمونږ په وړاندې لکه انجینیر چې یو سړي ته وایي دیوال وا او وایي زه خو په دیوال نه پوهېږم، وایي زه راسره ولاړ یم شابه دا خښته داسې ولګوه، دا داسې ولګوه، دا کږره ده، داسې که داسې که. الله وایي باعیننا مونږ ورته ګورو. زما د فرشتو امداد به یې در سره جوړه کړه کشتی. ګوره دغې وخت کې هم دوی پې نه شو. پکار دا وه چې دوی پې شوی وی. دغې وخت کې هم نوح علیه السلام پورې ټوقې کولې، وی اوسه پورې پیغمبري کوله، اوس ترکان شو کشتی جوړی. او وی ګوره سم شی دا کشتی جوړو، دا الله عذاب به راځي، زه به دې کې بچ کېږم، تاسو به غر کېږئ. وی ساده سړیه کشتی خلک په دریاب کې جوړی، دا به دله اوبو له څوک وړي، دا خو تا پوچ میدان جوړه کړه. ټوقې کولې، مسخرې یې کولې. او الله مهلت ورکوي چې سبا دیونه وایي چې یاره مونږ ته خو نصیحت ونه شو، الله مونږ د نیغ په نیغه ونیولو. کشتی تیاره شوه او رب العالمین اسمان ته حکم وکړه اوبه راووروه. د لاندې نه ځمکې ته حکم وکړه اوبه دې راوباسه او اوبه را روانې شوې. اوبه زیاتېدې زیاتېدې زیاتېدې. حضرت نوح علیه السلام چې هغه سره کم 2 یا 3 ملګري وو، هغه یې پوه کړل وی راځئ کشتی ته راوخیږئ. کشتی ته وخیجو. او د دنیا د دې مخلوق یوه جوړه هم ځان سره کشتی ته وخیجوله. وی الله دا مرغۍ به څنګه رانیسم؟ وی دا زما کار دی، ته اواز کوه یو جوړی به دې لاس ته راځي. هغه هم کشتی ته وخیجول او سره د هغې خلکو ته اواز کو چې راشئ راوخیجئ. که څوک ایمان لرئ او مسلمانېږئ دې کشتی ته راوخیجئ چې بچ شئ. نه نوي دا خو دریاب سیلاب دی اوس به ختم شي، دا خو بارانونه عمر لکېږي، او د ځمکې نه د اوبه خو همیشه دغسې چینې راوځي. دا ته نه پوهېږې، اسم نشته ځان له کشتی جوړوه. خپل زوی یې دی د حضرت نوح علیه السلام زوی. یا بنی ارکب معنا، بچې راځه مونږ سره راسور شه. ولې نن د دې کشتی نه بغیر بل ځای د بچ کېدو نشته. او ته سوی سآوي الی جبل یعصمنی من الماء. بابا ته دې کشتی کې زه به هغه غر ته وخیږم، هغه مخامخ غر دی، ابه مې د اوبو نه بچ کوي، هغې ته وخیږم دومره اوبه نه راځي. او ته سوی لا عاصم اليوم من امر الله، د الله د عذاب نه بچې نشي بچ کېدی. غر ته نه چې اوچت غر ته مو رسېږي، خو د خدای د قهر او د خدای د غضب نه
بالکل نشه بچ کېدی. راځه ایمان راوړو کشتۍ ته راخیجه. دی په دې سوچ کې دی چې حال بینهم الموج فکان من المغرقین. یو چپراله هغه غر ته هم جوړ نه کو، هلته کې لاړ مردار شو. بل سکز وی د حضرت نوح علیه السلام. دی الله ته سوال کوي یا ای زما ربا ان ابني من اهلی، تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل و عیال بچي به درته بچ کوم، او دا خو زما بچي و خدای غرق شو. ګوره بچي باندې سړي زړه دردېږي که نه، او چې د انسان مخکې چپرا شي او بچی والا وغورځوي. الله ورته څه وایي چې ای نوحه داسې دعا مه کوه چې پې نه پوهېږې، سوچ کوه د خبرې سره، سوچ کوه انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. دا بد عمله دی، دا ستا بچی نه دی. ستا بچی به هغه چې ستا په شان عمل یې کو، چې ستا په شان عمل نه کوي، دا تا ته نه دی تللی، دا ستا بچی نه دی، روحانی طور دی بی بچی نه دی. پام کوه ګورې آینده له بې سوچه سوالونه کې سوچ سره خبرې کوه. زوی غرق شو، قوم غرق شو. غرق یو ښځه ده، هغه یو غر ته وخته، ما به غر بچ کی، او بچې رو رو راتلې، بچې ورسره غېږ کې د ماشوم را کوټې بچې غېږ کې نیولې، او به رو رو اوچتېږي اوچتېږي اوچتېږي. دا بچې اوچتوي، بچې ډېر خوب دی. چې اوبه نورې زیاتې شوې بچې اوچت که، ځان یې ډوب که، بچې اوچت که. آخره کې چپه پرې راله، دام غرقه شو، بچې هم لاړ غرق شو. 3 کسان یو غار ته ننوتل. غار ته وایي زمونږ له چل راځي، او د غار د خولې په کچې یو تیږه پرې کړه، هغه یې واره کړه، او د غار په دا خولې ځان پسې بنده کړه. لکه اوس هم که تاسو خیال کړي د دې اوبخور د اوبو له بعضې خلک هغه دغه جوړوي، هغه تختې جوړوي. تخته چې کېږي نو بیا اوبه نوځي. داسې تیږه اواره کړه، د غار خولې ورته مینه کړه چې هغه کاڼې پرې د پاسه کېښود چې اوبه دننه را نه شي. د څونه سیلاب به سیلاب په یو ورځ 2 ورځې بیا ختم شي. نن پسې تیږه بنده کړه. خلک یو خوا بل خوا غرقېږي، چغې وباسي، دوی په غار کې ناست دي. 3 کسان دي، متیازې وله په غار کې دننه ورلې. ګوره د الله غضب ته داسې م الله کولی شو چې په دا غر کې ورپسې اوبه ورغلې وې. ولې د الله سیلاب کاڼې نه شي رامنې کولی. څونه کاڼې به دننه په هغه سوړو کې نری نری اوبه م ورتلې شوې. الله زلزله م راوستې شوه، نه ودرېږه په بله طریقه م غرق کوم. ستاسو ما نه ځان بچ کوئ. متیازې ورلې 3 واړو له. اوس خو بار وتیلی شي چې متیازې وکړي، هماغه غار کې دننه کېناستل متیازې کوي. دونه متیازې ورلې چې هغه متیازې ته دونه وبهېدې چې په هغې کې دننه غرق شو، خپلو متیازو کې غرق شو. وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى. الله وایي چې کله زه کلي رانیسم که نه، سړی نه کلي رانیسم، زما نیوکه بیا دغسې. خدای دې د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي. ان بطش ربک لشدید. دا الله نیوکه چې ده دا ډېره سخته ده. او بیا د الله عذاب چې راشي، زمونږ پښتانه وایي اوچو سره لامده سوځي. په بني اسرائیلو کې یو قوم و 1 لاک قوم و 1 لاک 40,000 قوم پکې مجرمانو ګناهګارو. د الله ذوالجلال د طرف نه فیصله وشوه د عذاب. حضرت جبریل علیه السلام ته ویې لاړ شه او دا 1 لک کلي مکمل غرق کا. وی الله دې کې خو 80,000 کسان ستا عبادت کوي، خو لګیا دي او سجدې درته لګي او چغې درته وایي. وی دا 80,000 مخکې غرق کا او دا 40 وروستو غرق کا. ولې دا 80,000 چې دوی زما خدایي مني او زما د عذاب نه یریږي، د 40,000 ته نصیحت ولې نه کوي؟ دا 40 ولې ګمراهان شو؟ دی پوهیږي ولې نه؟ پکار دا و چې د 80,000 کسانو د 40,000 کسان پوه کړی وي. زما وروڼو سم ګورې دغه سیل که یو سړی ګناه کوي بل ورته نشي ویلی چې ته دا ګناه ولې کوې. د مړوي خپل کار به کوي. او زمونږ د پښتنو یو غلط متل مشهور دی، هر سړی خپل قبر کې سملي. دا خبره ټیک ته چې هر سړی خپل قبر کې سملي، خو کله که دې مطلب که داخلې چې هر سړی په خپله ګناه نیولې کېږي، نو بعضې وخت کې چې یو سړی د بل مخکې ګناه کوي او ورته غږ نه کوي، اپ هم الله رانیسي. داسې نه ده بیا. دوی ورته ولې نصیحت نه کوي دا 80,000 کسان؟
پکار دا و چې هغې نصیحت ورته کړی 80,000 ځوانان دي 40,000 ته ولې په ګناه کې مبتلا دي دا 80 ورسره مخکې غرق کې نو هغه 100,000 خلک یې غونډ تباه کړل او غرق کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکوي په بخاری شریف کې حدیث دی وی یو کشتی ده په کشتی کې لاندې 2 چته راوی یو چت کې لاندې خلک ناست دی او بل چت کې بره خلک ناست نیم خلک بره دي نیم لاندې قراندازي وکړه نو نیم بره شو نیم لاندې شو دا لاندې خلک د اوبو حاجتمند دي اوبې پکار دي نو دی چې اوبه راخلي دي خو سورې لاندې نشي کولی نو دی بره چت ته خیږي او په هغه بره چت باندې برقه دریاب ته ښکته کوي او راډکوي اوبه ځان له رابرابروي دا بره چت والا ورته وایي چې وروره تاسو بره مه راخیږئ تاسو خو چې اوبه رالی خو موږ هم ټول لامده کړو او موږ ته هم لاندې میدان لون که بره به بیا بلکل نه راځئ دا لاندې چت والا وایي چې وروره ګورې زموږ بغیر د اوبو ژوند نه تېرېږي چې تږي شو څه به کوو موږ پرېږدی چې موږ د بره نه اوبه راخلو نه تاسو خو موږ لامده کړو موږ هم نه پرېږدو ښه نه هم پرېږدی وی او بس بیا به لاندې موږ ځان له سوړه وباسو بې د اوبو نه خو کار نه کېږي لاندې به سوړه وباسو د اوبو دپاره نو حضور پاک فرمایي دوی لاندې سوړه شروع کوي که هغه بره والا رالل او دا لاسې والا بند که چې ګورې سوړه به بلکل نه وباسئ خیر دی که زمونږ په طرف راځئ او به وباسئ سوړه ونه باسئ نو یې دواړه بچ شو ولې که سوړه وویستې شو اوبه رالې نو یوازې لاندې والا به نه غر کېږي ټول به غر کېږي داسې ده که نه نو که بره والا راغلل او په لاندې والا یا لاس کلک ولګو چې ګورې پام کوئ چې سوړه ونه باسئ نجو جمیعا دواړه بچ شو او که هغې ورته وایي زه مړه خپل کار کوئ چې سوړه وباسئ نو تاسو به غر کېږئ موږ خو نه غر کېږو اوبه خو په تاسو راځي زه خپل قبر کې به سملې او خپل کې به سملو زه خپل کار کوئ نو وایي که هغه سوړه دي وویسته او اوبه رالې نو بیا یوازې لاندې چت والا نه غر کېږي ټوله کشتی به غر کېږي داسې ده که نه دقه رنګې وروڼو چې څوک ګناه کوي که ته وایې زه مړه خپل کار کوه زما در باندې زه خپل قبر کې به سملې لاس وله ونیسه چې ګورې مه کوه دا ګناه ګورې د خدای قهر به راځي نو ته به هم غر کېږې اوبه به راځي ته به هم غر کېږې او زه به هم غر کېږم د خدای قهر به راځي ته به هم غر کېږې او زه به هم غر کېږم او که لاس ته ولو ننې و چې د مړه خپل قبر کې به سملي خپل کار به کوي زه خو نه کوم دی ګناه کوي نو بیا د خدای قهر چې راشي دواړه او بربادېږي نو وروڼو دا عذاب سبب څه شی دی دا عذاب ګورې مختلف قسمونه دي دا هم عذاب دی لکه دا پرون چې کوم راغلی د خدای قهر دی که نه دی او که لږه غوندې خبره نوره راټینګه شوې وه نو څه مو خیال لږ غوندې باران نه وي بند شوی ورېدی نو ستا د تورنځو د عمرزو دا کنده به هم راتله نه نه پورې که باران جاري وي دا کنده به دې هم راغلې وه اخوانه به جیندې هم راته او د بره نه که یو شلق بل پرېوتی وي نو غونډه 400 او خار دا غونډ هر څه به دې ملیامیټو اوس هم د الله غټ احسان دی اوس هم غټ احسان دی چې پرون یې درته باران بند کړ یعنې هغه ذات چې دا یو شواروز باران ورولی شي هغه دویم شواروز هم ورولی شي هغه ذات چې په دغه دریای سوات سیلاب راوستی شي هغه درته په دا کندو باندې او په دا پورته علاقو هم سیلاب راوستی شي او به خو د الله په اختیار کې دي نو دا د الله غضب دی د خدای قهر دی د خدای قهر په مختلفو شکلونو کې راځي کله ډوډۍ ګرانه شي موږ په هغې نه پوهېږو اوړه ګران شي موږ توبه نه وباسو چیلي ګران شي موږ بیا توبه نه وباسو بجلی ګرانه شي موږ بیا خدای ته توبه نه وباسو بربنډتوب عام شو او فحاشي زیاته شو بې حیایي زیاته شوه د خدای غضب دی موږ بیا هم الله ته توبه ونه ویستله مقدمې جوړې شوې موږ بیا هم توبه ونه ویسته دشمنۍ جوړې شوې موږ بیا توبه ونه ویسته زخمیان شو مړی پکې وشو موږ بیا توبه نه ویسته نو آخر څه چل به کېږي دونه چې ګناه زیاته شي او نه ګناهګار توبه وباسي او نه بل منې کوي د ګناه نه چې دا ګناه دې پرېږده څومره ګناهونه زیات دا خو د خدای مختلف قسمونه دي د عذاب داسې خبره نشته چې ګنې ګناه نشته تاسو وګورئ جرمونه څومره دي ګډې څونه دي ګډې په خوراکونو کې اصل شی تا ته په بازار کې نه میلاویږي بغیر د ګډون نه ایک نمبر شی تا ته بلکل نه میلاویږي یو نه رته
پیس سوچه ملاویږي، نه درته مساله اصلي ملاویږي، او نه درته بل شی چې درته اصلي ملاویږي سوچه. ټول د ګډون الا وي به بعضې خلک به سوچه شی هم خرڅوي، دا نه چې نه وي، ابه په سلو کې یو کس دوه وي، یعنی اکثریت د ګډون شی در باندې خرڅوي. بازار ته لاړ چې په ټول کارخانو مارکیټ کې چې سودا کې د 100 کسو نه به تپوس کې چې دا شی به په کم بازار کې ماته اصلي میلو شي او په کم دکان کې ماته اصلي میلو شي، چې دا اخلي دا مسلمان دی، چې خرڅوي دا مسلمان دی. ټوکړه که به بازار کې اخلي نو 100 چا نه به تپوس کې چې ماته به اصل شی کم ځای میلو شي، یاره کم دکاندار دی چې هغه ماته اصلي شی راکړي، تپوسونه به کوي. دا ولې څه چل دی؟ پیسه ګټو، دولت وګټو، خیر دی که دین مو برباد شي، خیر دی که خدای غضب سره مونږ مخامخ شو، خو چې مونږ پیسه وګټو د مسلمان جیب وو، نور هېڅ غرض نشته. یو سړي نه چې شی اخلي ورته وایي وروره ابه وي مارکیټ نه که مې ګران درکړه واپس راوړه. مارکیټ کې څوک تپوس کوي؟ او که دا دې ورته وي چې وروره دا شی خو مال د تپوس کړی دی، هلته خو په 100 روپۍ دی، ته یې په 10 ولې ورکې؟ نه دا د پلانکي ځای جوړ دی که نه، هماغه شی وي دا جی تا ته پته نه لګي فلانکي ځای جوړ دی که نه. مسلمان کوشش کوي چې مسلمان په یو طریقه دوکه کې او جیب وله ولوټي، پیسې ته وایي نو ته خو مسلمان دی و نو خدای نه شي وایلی، الخلق عیال الله، خدای نه شي وایلی. ته خو مسلمان نه ځان پټ که، الله نه ځان نه شي پټولی، بیا به څه کوې؟ د مارونو دا د خدای د عذاب مختلف قسمونه دي، او د خدای قهر او غضب اله راځي چې سړی ګناهګار شي. یاره یو شی دی که یو سړی توبه وباسي نو بیا هم الله معاف کوي، توبې سره هم بیا الله معاف کوي چې وغواړي. د نوح علیه السلام، د حضرت یونس علیه السلام الله یو قوم ته ولېږي، نینوا علاقه و نینوا، هغې ته یې ولېږه. 100,000 خلک وو، سره پاسه 100,000 لاړ شه دا خلک د بوتانو عبادت کوي، سرکشه دي او د یو الله عبادت ته یې راوبله. دی لاړ قوم ته نصیحت کوي، قوم چېرته مني، دلایل ورته وایي چې ګورې مه کوې، د کاڼو نه بوتان جوړ کړي دي، په خپل لاس چې کوم شی جوړ کړي هغه به تا له څه عذاب درکړي او څه فایده به درکړي، او چې په خپل لاس کوم شی جوړ کړي هغه به تا له خیر د کوم ځای نه درکړي. قوم نه منه، او به یې واوره او به یې ټکو، داسې به یې و او داسې چې په وینو به سور رنګ شو، بیا به پاڅېده. الله وایي زه به نه دې کلي نه، ته خپل نصیحت کوه. بیا به یې چغه کړي چې لا اله الا الله، الله یو دی، او یونس زه د الله پیغمبر او استاذ یم. بیا را پاڅېدې، بیا به یې راګیر، بیا به یې دومره و چې وینې به ته وبهېدې. بادشاه له چا بوته ودرېږې، بادشاه له یې بوځو، بادشاه ته یې مخامخ کړ. بادشاه ورته وایي د دې خپلې عقیدې نه دې وړه ګني، جیل کې دی چې وي هر څه چې را سره هغه سره مباحثه مناظره وشوه. بادشاه وایي داسې وکړې یو تنګه کوټه جیل ته دننه کې، مه ډوډۍ ورکوې مه اوبه ورکوې، او تیاره کې ورته چې یا خو پکې مړ شو یا توبهګار شو. حضرت یونس علیه السلام هغه تنګې کوټې ته دننه دروازه ورپسې بنده کړه، نه اوبه میلاویږي نه ډوډۍ میلاویږي نه رڼا شته. څه موده پس بادشاه ته رایاد شو چې یو سړی مې جیل ته دننه کړی و. یو وزیر ته یې ویې ته ورشه لغوندې وګوره، که مړي خو ډېره ښه ده، او که جمدي راوله که توبه وباسي ماپ پې کړو. وزیر صاحب چې د جیل د هغه وړې کوټګۍ دروازه کوله وکړه نو څه ګوري چې هغه تنګه کوټه هغه وزیر صاحب ته په نظر اوږده ښکاري، دومره لویه ده چې دی په نظر ګوري، د نظر پکې نه چلیږي، دومره کولاو ده. او هغه تیاره کوټه ورته داسې رڼا ده چې د دنیا د بار د نور د رڼا نه مرته زیاته ده، او مخامخ ورته میوې پرتې دي، انګور او میوې پرتې دي، او مزېدار یخې اوبه ورته پرتې دي. دی حیران شو، دا څنګه چل دی؟ دا تیاره درته دا رڼا درته چا پیدا کړې ده؟ دا بلفونه چا ولګوه؟ او دا خوراکونه درله څوک راوړي؟ وایي دا هغه ذات چې تاسو د هغه عبادت ته بلم، هغه ذات چې زما خالق دی او تیم پیدا کړی، دا هر څه هغې ذات پیدا کړي دي.
وی دا به بلکل ستا دپاره به همدامي خو که زما خبره دې ومنله. هغه وزیر خدای پاک هغه وخت سره په یونس علیه السلام مسلمان بادشاه لی بوت. وزیر ورته قصه وکړه وی صاحب دا سړی خو د ډېرې بزرګۍ خاوند دی او دی خو د ده خبره ومنه. که د ده خبره نه منې ګورې دا پیغمبر دی. ښه وی تاله هم سزا در کوم. خو بادشاه هوښیار و چې دا دومره د مرتبې خاوند دی نو دی خو ده وجلی نه شي. هسې نه که دی وجل شروع کړم په ما څه مصیبت نازل نه شي. که دی وجلم ما ته نقصان ونه رسېږي. نو حضرت یونس علیه السلام باندې دا فیصله وکړه وی ده ته مې ملک بدر کړی د ما د وطن نه وځه دلته به نه راځې دې نه پس. او وزیر متعلق یې دا فیصله وکړه چې تا خو که توبه ونه ویسته جیل کې دی اچوم نو پانسي کوم. حضرت یونس علیه السلام یې د کلي نه بار خو چې دی ته وی ما خو تاسو شړی خو د الله د طرف نه اعلان واورئ نن د سر ورځ ده نن د پلانکۍ ورځ ده وی په لسمه ورځ به تاسو د الله عذاب راځي. د نن نه به ستاسو مخونه زیړ شي 3 ورځې به مخونه زیړي بیا ورپسې به هم 3 ورځې مخونه سري او بیا به هم ورپسې 3 ورځې مخونه تک تور شي او په لسمه ورځ به د الله د طرف نه اور راشي تباه به شي. او ما مو باسې زما دا خبره ومنئ. هغې به پورې وخندل او دی د کلي نه بار. حضرت یونس علیه السلام چې دی بار که د الله سره مشوره ونه کړه. ګوره راغلی د الله په مشوره چې ځي د الله په مشوره به ځي. د پیغمبر د الله سره ډیرکټ تعلقي هغه سره الله خبرې کوي لکه حضرت موسی علیه السلام سره په کوه طور کې خبرې کړې دي. رسول الله مبارک سره په معراج کې بره خبرې کړې دي او یا ولا فرشته راولګي هغه فرشته د پیغمبر او د الله په منځ کې واسطه وي. دقه ځای د حضرت یونس علیه السلام نه معمولي غوندې خطایي وشوه. ګناه نه ده ګورې دې ته ګناه نه وایي. بعضې خلک وایي د یونس علیه السلام نه ګناه وشوه. ګناه دې ته وایي چې یو پیغمبر ته الله وایي دا کار مه کوه ووي کې الله منې کړی نه دی چې مزه دی ورته نه وویلي چې د کلي نه به نه وځې خو صرف دله دا پکار وه چې د الله په حکم راغلی ما او الله ما سره دومره مددونه وکړل. ځکه وی روایاتو کې راځي چې دی به کله دوی ووهه او بېهوشه به پروت نو مرغۍ به رالې او وزرې به یې په اوبو کې لمدې کړه او دره پاسه به یې اوبه ترمکیا کولې. دومره د الله احسانات نو چې دومره در سره زه احسانات کومه تنګه کوټه مې درته کولاو کړه او په هغه تنګ غار کې کوټه کې مې درته د اوبو د میوو بندوبست وکړو نو په کار دا وه چې د دې کلي نه وځې خو راغلی زما په خوښه چې زما په خوښه لاړ شي. نور منې کړی نه دی چې مزه او دې ځي که وایي چې مزه او دې ته نو بیا به ګناه وه. پیغمبر د ګناه نه پاکي. مشوره یې ونه کړه. چې مشوره یې ونه کړه د کلي نه لږ غوندې بار شو. بیا هم نه ځي. یو شپونکي راغی 10 ورځې تېرې شوې. د شپونکي نه یې تپوس وکړه وی د کوم ځای نه رالې وی د نینوا د علاقې نه. دې ته حیران نینوا نه رالې وی او ولې هلته کې خلک وی خو دقه اوس رالم که دغه اوس رالم ټیک ټاک څه عذاب د خدای خو نه دی راغلی عذاب کم دی خلک ښه خوشحاله دي او داسې خشته ژوند کې دي. دا څه وشو الله ما ته خو تاویل و چې په 10مه ورځ به عذاب راځي. نن خو 10مه ورځ د 10 خو تېرې شو عذاب خو رانغی ګرځي. بل یو سړی راغی 10 ورځې هم تېرې شوې. هغه نه یې تپوس وکړو وی څه چلو شو د نینوا د خلکو وی چې ښه خوشحالي ده. دله پکار سو چې الله ته رجوع کړی چې رب العالمین ما ته خو داسې ویلي ته خو دروغ نه وی الله خو دروغ نه وی. څه چلو شو چې هغه عذاب رانغی. قوم خو ټیک دی د بې مشورې د الله نه روخ وکړو روان شو. هلته کې قوم څه چلو کو قوم چې 3 ورځې مخونه هم هغسې زیړ شو او ورپسې 3 ورځ مخونه سره شو او ورپسې په 3 ورځ مخونه تور شو. نو قوم د بادشاه خلاف د مردباد نارې شروع کړې. الله دا هغه یونس پیدا کې هغه ټیکو بادشاه په غلطه دی موږ باندې د بوتانو سجدې کوي او واقعي د هغه خبره درسته ده. په موږ د عذاب آثار رالل او یو ورځ پاتې را او تباه کېږو. بادشاه خو پوه شو چې بادشاه یې هم نه منځه ځي ځکه ټول قوم بلوه دی او د بادشاه نه علاوه مړ ملا نه کي. هغه وی اله وزیر صاحب راولی
وزیر صاحب د جیل نه راویسته وی داسې کار دی چې بس د یونس را پیدا کوه وی کم دی خو تللی دی ښه شابه اوس مونږ به په څه بچ کېږو هغه وی ما د حضرت یونس علیه السلام نه یو ټکی اورېدلی دی که هغه هم وکړو نو ممکن ده چې بچ شي څه شی دی ادا چې ټول روځې و الله ته توبه وبس خپل عقیده پرېږدی رب العالمین ته توبه وباسئ ممکن ده چې په دې بچ شي نور تکل مه کوئ ورځ در باندې را روانه ده ګنټې در باندې تېرېږي منټونه سکنډونه تېرېږي قصه مو ګورې برباده ده ټول روتل د کلي نه بار روتل پروردګار ته چغې شروع کړو اخري د عذاب ورځ ده اخري بالکل د عذاب ورځ ده او روتل د کلي نه بار او الله ته چغې جوړې کړې او یو چل یې وکړه یو کرتب یې ده وکړه چې ماشومان یې د ښځو نه جدا کړل ماشومان میندو پسې چغې وی او څاروي د بچو نه جدا کړل او بچي د څارو نه جدا کړل نو څاروي لګیا دي بچو پسې چغې وی او بچي لګیا دي څاروو پسې چغې وی ماشومان میندو پسې چغې وی او میندې ماشومانو پسې چغې وی او دا بعضې پکې لګیا دي الله ته چغې وباسي یو شور جوړ دی یو لوی چغې روانې دي چې الله مونږ خو ستا پیغمبر یونس علیه السلام پسې ګرځو خو مونږ له په ګوتو نه راځي خو چې د هغه څه عقیده د هغه زمونږ هم ده الله زمونږ د بوتانو د کاڼو د عبادت نه توبه ده الله تا واحد لا شریک منو چې ته یو ستا شریک نشته عذاب راوستونکي هم ته عذاب لرکوونکي هم ته داسې ده که نه ده اصل ټکې دغه دی زمونږ د ګناه نه په کومه ګناه چې ته مونږ نیسې د هغې نه زمونږ توبه ده مونږ دا منو چې حضرت یونس علیه السلام ستا پیغمبر دی خدای که په ګوتو راغې څه خبرې مونږ یې تابع کېږو راغلی عذاب ته لاړ فلولا قریة آمنت فنفعت ایمانها څنګه دی یو کلی قرآن شریف کې الله وایي داسې نشته چې راغلی عذاب کې تلي ما سوا د یونس علیه السلام د قوم نه الا قوم یونس یو د یونس علیه السلام قوم دی بل قوم شته نه چې راغلی عذاب کې تلي وي انابت الی وکړو الله ته چې دې رجوع کړو د ګناه نه توبه دې ویستله الله دې معاف کوي مونږ بیا توبه نو بس زلزلو علاقو کې زلزلې به راتلې ده څه نومې دی په مانسیرا علاقو کې سره د هغې نه پکار دا و ډېر نیکان هم پکې و چې هغې به توبې استې بعضو نه استې هغې کې چې زلزله راغله بیا به ټوقې بیا ورپورې کولې مونږ د خدای عذاب سره مقابلې کوو مونږ د خدای عذاب چې راشي نو مونږ هغه عذاب کې هم توبې نه وباسو مونږ د الله تعالی په هغه قهر او غضب کې هم الله ته رجوع نه کوو او دوه څیزونه دي چې د الله عذاب راشي نو یو به توبه وباسې انابت الله الله ته رجوع به وکړي هغې الله ته رجوع کړه توبه